حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة من پیغمبر علیہ السلام سره یو جنازه کې شامل فقال ان الكافر يضرب بين عينيه پیغمبر علیہ السلام وفرمایل کافر د دواړو سترګو په دې منځ کې ووالي شي فيسمعه كل دابة غير الثقلين نو بیا د دې کافر دا چغې اوري هر یو جاندار بغیر د پیریانو د بني ادمو نه فیلعنه کل دابة سمع صوته نو هر یو جاندار چې د دې مړي آواز اوري لعنت پې وایي په دې کافر مړي باندې لعنت وایي فذلك قول الله تعالى ويلعنهم اللاعنون وإذا الله قول ويلعنهم اللاعنون لدي دقة مطلب دي فجم کی اللہ پہ لعنت ہوئی فرشتے پہ لعنت ہوئی پیریان پہ لعنت ہوئی دزمت مخلوق پہ لعنت ہوئی اور چې کله خبر ته ورسېږي فرشتې د دې دواړو سترګو منځ کې ووایي وایي دې داسې څېرې چغې وایي چې ټول مخلوق یې اوري یو پیری بني ادم یې نه اوري ټول اوري او بیا دا ټول اورېدونکي مخلوق ته بیا لعنت وایي د فرشتو انسانانو پیریانو او د نورو څیزونو د طرف نه دا لعنت چې دی نو لعنت دا دی چې هغوی د ده په حق کې د خدای پاک د رحمت نه د لرېوالي دعا کوي یا الله د خپل رحمت نه یې لرې کړي فرشتې پیغمبران او نیکانو خلکو ارواحونه هغوی ته ځکه لعنت وایي چې د دې فرشتو د پیغمبرانو او د نیکانو خلکو کوشش دا وي چې د الله حکمونه بیان شي او د الله حکمونه خواره شي او دا خلک د دغه حضراتو د کوششونو ضایع کول غواړي نو ځکه په پیغمبران او فرشتې او نیکان خلک د هغوی روحونه پرې لعنت وایي کافران فاسقان فاجران په دې خلکو لعنت وایي ځکه چې دوی هغوی ته د حق معلومولو موقع ورنه کړله دا چا چې حق پټ کړی دی نو دوی د کافرانو فاسقانو فاجرانو ته د حق پېژندلو موقع نه ده ورکړې کافران فاجران فاسقان هم پرې لعنت وایي او د حق د پټولو په وجه کې قسم قسم مصیبتونه او بلاګانې د اسمان نه نازلېږي نو دا تمام حیوانات کاڼي بوټي دین پې لعنت وایي ځکه چې د دې د وجې نه دا مصیبتونه په عام مخلوق باندې راځي مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې کله قات راشي باران بند شي نو ځناور ګناهګارو خلکو باندې لعنت وایي او وایي چې د دې په وجه دا سپېروالي په موږ راغی که دا ګناهګار خلک نه وي او دا نیکان وي نو الله به بارانونه کړي وو قاتونه به نه راتلل خو د دې ګناهګارو په وجه باندې قات راغی باران نه کېږي نو هغوی ورته خیرې کوي د الله حکمونه پټول دا یو سخت عظیمه ګناه ده او د دې عظیمه ګناه سزا ذکر شوه اوس مقابله کې هغه عالم چې هغه د خدای حکمونه خلکو ته بیانوي د هغه په باره کې پیغمبر علیه السلام څه فرمایي چې کوم عالم د خلکو ته د الله حکمونه بیانوي هغه لپاره پیغمبر علیه السلام فرمایي ان العالم یستغفر له کل شیء بېشک عالم چې دی نو بخښنه غواړي ته دپاره هر یو شي حتی الحیطان فی البحر تر دې چې کبان په دریاب کې د عالم لپاره دعاګانې غواړي د مغفرت دعاګانې ونه غواړي دا لعنت ویونکي چې لعنت وایي نو څنګه وایي لعنت ویونکي یا خو په حقیقت سره لعنت وایي او یا دا مطلب دی چې د دوی حال داسې دی چې هغه د حق پټونکو او کفر کوونکو باندې د لعنت ویلو سبب دی
او په کومو څیزونو کې چې عقل نشته نو د هغوی د لعنت ویلو معنا دا ده چې که دوی کې عقل وي نو لعنت به یې پرې ویلی وي او یا دا مراد دی چې د قیامت په ورځ باندې به دوی باندې لعنت ویلی شي او دوی به پخپله هم په یو بل باندې لعنت وایي کافران په خپلو کې په یو بل باندې قیامت پر ورځ لعنت وایي ابو العالیه رحمت الله علیه وایي چې هذا یوم القیامة یوقف الکافر فیلعنه الله ثم یلعنهم الملائکه ثم یلعنه الناس یعنی دا به د قیامت پر ورځ وي کافر به ودرولی شي اول به پې الله لعنت وایي بیا به پې فرشتې لعنت وایي بیا به پې عام خلک لعنت وایي او په خپلو کې هم په یو بل به لعنت وایي یلعن بعضهم بعضا بعضې به په بعضې باندې لعنت وایي نو لعنت یو خطرناک شی دی